الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم مسلمانان ورونو د فکری جګړې د درسونو نه دا زمنګ 15 درس دی. تیر درس زمنګ د صلیبي جنگونو په اړه باندې وو. موږ دا خبره کړې و چې ټوټل څومره صلیبي جنگونه شوي، بیا په کوم تاریخونو باندې شوي، بیا مسلمانانو څومره لاسته راوړنې کړې وي، صلیبیانو کومې لاسته راوړنې کړې وي. په دې اړه باندې تیر درس کې موږ خبرې کړې وي. نننی درس کې به ان شاء الله تعالی موږ د صلیبي جنگونو عوامل یا د صلیبي جنگونو اسباب ذکر کوو چې دا څومره صلیبي جنگونه شوي، د دې صلیبي جنگونو شاته کم عوامل کم داسې اسباب چې هغه د صلیبیان د مسلمانانو په خلاف باندې جنگ کولو ته آماده کړل او د مسلمانانو په خلاف باندې د جنگ په میدان کې د جنگ په صفونو کې ودرېدل. نورونو په دغه عوامل او په دغه اسباب باندې به خبرې کوو. تر ټولو مهم عامل د صلیبي جنگونو هغه دینی عاملو، هغه دین او مذهب چې صلیبیان د مسلمانانو په خلاف باندې جنگ کولو ته آماده کړل او د جنگونو دغه اوږده لړۍ او اوږده سلسله د مسلمانانو په خلاف باندې وچلېدله. او هغه داسې چې د اسلام سره د صلیبیانو دښمني دا ډیره پخوانی ده. ولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې کوم جنگونه شوي دغه خلکو لخوا د مسلمانانو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغه د لښکر سره دا یوازې دینی او یوازې مذهبي جنگونه. د مذهب په نوم باندې هغوی را پاڅېدلي د اسلام د ختمولو دپاره، د مسلمانانو د ختمولو دپاره، د مسیحیت د حاوی کولو دپاره دغه جنگونه شوي. او قرآن کې الله رب العزت فرمایي، دویم درس کې موږ د دې وضاحت کړی چې الله فرمایي ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا. اهل کتاب دا غواړي خوښوي چې دا سود خپل دین نه واړي. دغه رنګ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. د صلیبیانو د يهوديانو د اهل کتاب جنگ به د مسلمانانو په خلاف باندې همیشه د پاره او الله هدف ذکر کړ حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، تر دې پورې چې تاسو د خپل دین نه واپس کی. نو دا جنگ به همیشه د پاره په دې جنگ کې به دوامي. مخکې ویلو دي کې تجدد استمراري دی. د جنگ کیفیت د جنگ نوعیت به بدلیږي خو جنگ به وي همیشه د پاره تر څو چې هغه مسلمانان د خپل دین نه یړولي، د اسلام نه یړولي، د اسلام نه پردي کړي، تر هغه پورې به د هغوی د جنگ جاری. بل ځکه الله رب العزت فرمای ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. پیغمبر دا يهود او نصارا ستانه ناراضي کیږي، ستانه نه خوښیږي تر څو پورې چې تا د دوی د ملت او د دوی د دین تابعداري نه کړي. دغه رنګ یریدون ليطفئوا نور الله بافواههم، غواړي دا خلک چې د اسلام رڼا دا مړه کی. نو دا د صلیبي جنگونو لومړی عامل او مهم عامل او اصل عامل چې هغه دین او مذهب، هغوی غوښتل چې مسیحیت د اسلام د پاسه کړي. نو په دغه خاطر باندې هغوی را پاڅېدل او صلیبي جنګونه یې پیل کړل. دغه رنګې د فلسطین خاوره چې وه نو دا د عیسی علیه صلات وسلام د پیدایش ځای و، دلته د دوی دیني مرکزیت و، دلته د دوی مقدس ځایونه و. نو دوی غوښتل چې خپله دغه د فلسطین خاوره او دغه مقدسه خاوره د مسلمانانو نه ازاده کړي او د خپل تسلط لاندې راولي. نو د دغه لپاره خلک د مذهب په نوم باندې راپاڅول او خلکو ته ویلي چې د خپل مسیحیت تپوس وکړي، د خپل مقدسو ځایونو تپوس وکړي او دا اعلانونه وکړل او دا بیانونه وکړل چې په دې کې چا هم برخه واخیستله دا به جنتي. ان تر دې پورې چې په هغه ټیم کې د یورپ معاشره ډیره زیاته خرابه وه، انتهایی خرابه وه. نو هغوی ویلي چې کوم غله دي، ډاکوان دي، بدکاره خلک دي، که دوی په دې جنګونو کې برخه واخیستله نو دا خلک هم د جنت مستحق وي. نو په دغه نوم باندې د مذهب په نوم باندې خلک راپاڅول او د مسلمانانو په خلاف باندې د جنگ په میدان کې ودرول. ولې چې دا ډیر مؤثر عامل د هغوی په نسبت باندې مذهبي عامل، دینی عامل، دا ډیر مؤثر عامل. لکه نن سبا یو سړی وایي چې په مکه باندې یهودو یا عیسایانو صلیبیانو حمله کړې ده یا په مدینه باندې، نو ظاهره خبره ده چې ټول مسلمانان به په یو غږ باندې راپاڅېږي او هر مسلمان به دا غواړي چې زه د جنگ ته مخکې شم او د مکې او د مدینې دفاع وکړم. نو دغه رنګ هغوی هم د مذهب نوم استعمال کو، د خپل مقدس خاورې نوم استعمال کو، د مقدس ځای نوم استعمال کو، په هغې باندې خلک راپاڅول او صلیبي جنګونه یې پیل کړل. نو مذهب او دین دا ډیر یو مؤثر عامل دی. نن سبا موږ وګورو که نه
خلک د مذهب په نوم باندې د دین په نوم باندې مغربي سیاست کوي او په هغې باندې به خپل ځان اقتدار تر رسول غواړي په هغې باندې چې کوم د خپل دنیا ښایسته کول غواړي دلته نوم اخلي د مذهب او مخې ته چې کوم دی هغې د خپلو دنیوي ګټو دپاره او د دنیوي مفادو دپاره د مذهب او د دین نوم استعمالوي خلک استعمالوي او په هغې باندې خپل سیاست کوي نو دا چونکې د مذهب او دین یو مؤثر عامل په دغه خاطر باندې هغوی تر ټولو مخکې عامل د صلیبي جنګونو چې هغه د مذهب او د دین عامل دغه رنګې د دې ترڅنګ استعماري عامل هم او استعماري عامل داسې چې دغه خاورې مخکې د فلسطین خاوره یا نوره چې کومه مشرقي ځمکه وه دا یو وخت کې د دې خلکو د تسلط ته لاندې وه د دې صلیبیانو کله چې د مسلمانانو د قبضې لاندې راله نو دوی وغوښتل چې یو ځل بیا دا تسخیر کړي او خپل لاس ته یې راوړي نو په دغه خاطر باندې هغوی هم صلیبي جنګونه شروع کړل دغه رنګې د دې ترڅنګ معاشي عامل معاشرتي عامل هم او هغه داسې چې د یورپ معاشره انتهایی خرابه شوې وه خپل منځي جنګونو د وجې نه د یورپ معاشره خرابه شوې وه د هغوی کلتوري او اخلاقي وضعیت انتهایی ډېر خراب شو هر طرف ته قتل و غارت هر طرف ته چې کوم دی غلاګانې ډاکې وي یو بل وجلو عدل و انصاف نه و غریب سړی د مالداره سړي او د سرمایهداره سړي خوراک نو چې کوم مذهبي خلکو هغوی په خپله کړي وه لکه هغوی به ورته نصیحتونه کول بیانونه به ورته کول خو په هغه خلکو باندې د هغوی نصیحتونو او بیانونو هیڅ قسم اثر نه کولو لکه نن سبا چې زمونږ د مسلمانانو د معاشره څنګه خرابه شوې نو هغه مذهبي خلکو وغوښتل چې یاره بیا یو ځل د خپله یورپي معاشره پرمختللې معاشره جوړه کړي نو د دې دپاره هغې فکر وکړو هغې په دې نتیجه باندې ورسېدل چې د دې یورپیانو مخ چې دی دا یو باراني دشمن طرف ته واړي نو د هغې دپاره د مسلمانانو انتخاب وکړو د یورپیانو مخې د مسلمانانو طرف ته راواړو او هغې ته یې وویلې چې وګورئ زموږ مسیحیت مظلوم دی زموږ کلیساوې مظلومې دي زموږ مقدسه خاوره د بل چا په قبضه کې ده راپاڅېږئ دغه رنګې بیانونه به یې کول او هغه خلک په دغې باندې د مسلمانانو په خلاف باندې راپاڅولو نن هم که موږ تاسو وګورو زموږ اسلامي د مسلمانانو چې کومه ټولنه ده یا د مسلمانانو کومه معاشره ده په دې کې هر طرف ته خپل منځي جنګونه دي یو بل وجنه ده نو د دې واحد علاج چې دی هر طرف ته چې کوم د قتل و غارت د غلاګانې د ډاکې دي اخلاقي وضعیت د مسلمانانو چې کوم دی هغه انتهایی خراب شوی دی کلتوري وضعیت خراب شوی دی نو د دې واحد علاج دا دی چې د دې مسلمانانو مخ تر څو پورې یو خارجي دشمن طرف ته نه یوښتې د اسلام دشمن طرف ته چې کوم خلک د اسلام دشمنی کوي د هغه خلکو طرف ته د دې خلکو مخ نه یوښتې تر هغې پورې ممکن نه ده چې دا معاشره روغ شي او جوړ شي تر څو چې اسلامي نظام اسلامي حکومت حاکم شوی نه او د مسلمانانو مخ خارجي دشمن طرف ته اوښتې نه تر هغې پورې د مسلمانانو ټولنه بیا جوړېدلو واله نه ده او بیا پرمختللې ټولنه نشي جوړېدلی د مسلمانانو دغه رنګې د دې ترڅنګ چې دی معاشي او اقتصادي عامل هم او معاشي او اقتصادي عامل هغه دا چې د یورپ ځمکه ډېره لږه وه نفوس یې ډېرو افراد یې ډېرو نو خپل منځ کې په دغه ځمکو باندې ورانو او په خپل منځ کې په دغه ځمکو باندې به جنګونه کول بل طرف ته هغوی دا فکر هم کوو چې په راتلونکي کې هم دا ځمکه زموږ دپاره نه کافي کېږي نو هغې د مشرقي ځمکو انتخاب وکړو چې موږ د مشرقي ځمکو طرف ته وځو او دا خپل تسلط او د خپلې قبضې د لاندې راولو چې راتلونکي کې موږ کله دلته تنګي محسوس کړو چې موږ دغه پراخه او کلاو ځمکو طرف ته وځو نو په دغه خاطر باندې هغوی صلیبي جنګونه پیل کړل نو دا یو عامل د دې ترڅنګ او د دې تر شا دغه رنګې په اقتصادي عواملو کې دا وه چې د یورپ خلک په درې قسمه باندې یو حکمران طبقه وه یو چې کوم دی مذهبي طبقه وه او یو مزدورکار طبقه وه نو دا حکمران طبقه او مذهبي طبقه چې کوم ده دا یو بل سره میلاو او هغه داسې میلاو چې مذهبي طبقه حکمران طبقې ته محتاج و حکمران طبقه مذهبي طبقې ته محتاج و مزدور طبقې چې به کمې پیسې ګټلې کم مال حال به ګټلو هغه به حکمران طبقې او مذهبي طبقې واو هغوی به خپل منځ کې نیماو او هغه په دې طریقه باندې چې مذهبي طبقې به حکمران طبقې له فتوا ورکوله چې او دا بالکل دا جایز دي د دې حکمران طبقې دپاره چې د دې مزدورانو مال وخوري او بل طرف ته مذهبي طبقې په دې مزدورانو باندې ټکسونه لګولي او هغه ټکسونه به یې حکومتي طبقې په زور باندې اخیستلو نو هغې یو بل ته محتاج و منځ کې غریبانان چې کوم دی مزدورکار خلک چې وو هغه تباه او برباد وو هغوی به د غلامۍ ژوند تېرو چې کوم څه به یې ګټل هغه به دوی خوړل نو دوی ورته وویلې چې تاسو پاڅېږئ د مسلمانانو ځمکو طرف ته لاړ شئ چې چا هم د مسلمانانو په خلاف باندې په جنګ کې برخه واخیستله او حصې واخیستله هغه به زموږ د طرف نه ازادي هلته چې هغه کومه ځمکه قبضه کړله دا به د هغوی او بس خپل د مزو او د چرچو ژوند به پکې تېروي نو هغوی خو ټول عمر دغه شانې کې غلامۍ کې تېر کړی او هغوی دا یو غنیمت وګڼلو او راپاڅېدل د مسلمانانو په خلاف باندې
جنگ پیل کو د دې لپاره چې د دې غلامۍ نه وځي. په دغه طریقه باندې خلک راپاڅول او دا د صلیبي جنگونو په اقتصادي عواملو کې یو عامل دا هم. دغه رنګې په یورپ کې دا مو چې کله به پلار مړ شو نو میراث به مشر زوی ته پاتې کېدلو او چې کوم کشران بچي به هغوی به د میراث نه محرومه کېدل. نو بیا به هغه کشرانو داسې چل وکړو چې هغوی به یو ډله ټپله جوړه کړله او خپله وسله به ځان له پیدا کړله او بس بیا به په هغه علاقه کې به غلاګانې او ډاکې به کولې او په هغې باندې به مال پیدا کړو. دې مذهبي خلکو ته وویل چې ګوره دلته دا بدماشي پرېږدئ، دلته دا بدماشي مه کوئ. که تاسو غواړئ چې بدماشي وکړئ او مال حال حاصل کړئ لاړ شئ د مسلمانانو ځمکو ته مشرقي ځمکو ته لاړ شئ، هلته به خپله بدماشي هم کوئ، په دې جنګونو کې حصه واخلئ، برخه واخلئ او هلته به چې کوم دی نو ځمکې هم حاصلې کوئ، مال حال به هم حاصل کړئ. نو دام یو عامل د صلیبي جنگونو شاته او یو سبب د صلیبي جنگونو شاته. نو دغه خلک هم راپاڅېدل او د مسلمانانو په خلاف باندې چې کوم صلیبي جنگونو په هغې کې برخه واخیستله او دغه خلکو پکې بیا ځان له یو پاور او ځان له یو طاقت او د مسلمانانو په خلاف باندې به جنګېدل. نو دا یو څو عواملو چې موږ ذکر کړل چې د صلیبي جنگونو شاته دا عواملو دغه عواملو د وجې نه دغه خلک راپاڅېدل او د مسلمانانو په خلاف باندې صلیبي جنګونه شروع کړل او سب بندیان یې وکړلې. ان شاء الله تعالی راتلونکو درسونو کې به د صلیبي جنگونو اړوند چې څومره مباحث پاتې دي په هغې باندې خبره کوو. اخر دعوانا الحمدلله.